ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چا چې د دوو ضعیفو خلکو امداد وکړو د دوو کمزورو خلکو امداد وکړو الله تبارک وتعالی د دوی لپاره جنت واجب صحابه کرامو تپوس کړ الله پاک پیغمبر کم دوه کمزور نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی یو زنانه او یو یتیم یو ښځه او یو یتیم د دې د حقونو ډېر خیال ساتئ یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام په طور وصیت وفرمایي ای زما صحابه کرامو د دوو کمزورو د حقوقو ډېر خیال ساتئ د دوی په حقوقو کې کوتاهي ونه کوئ چېرته صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پاک پیغمبره کم دوه کمزوري نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایلو یوه زنانه او دویم یتیم د دوی د حقونو په ډېر خیال ساتئ دا کمزوري دي دا ستا ته جواب نه دي په دوی باندې ظلم مه کوه د ښځې سره به هم زیاتی نه کوي د ښځې سره به ظلم نه کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په میدان محشر کې چې الله د بندګانو د حقونو متعلق تپوس کوي نو د سړي نه به د ټولو اول د ښځې متعلق تپوس کوي په حقوق العباد کې به د ټول نه لومړی تپوس چې د سړي نه کېږي نو د ښځې متعلق به کېږي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده تا لره زما دا بندۍ زما په نوم باندې حلاله شوې د دې سره دې ظلم کړی دی او که انصاف دې کړی دی لکه نکاح چې مونږ تړو که نه نو داسې وایو که نه دا قبوله کړې ده په نکاح شرعي محمدي سره نو زما دا بندۍ خو تا له حلاله شوې وه زما په نوم باندې ظلم دې ورسره کړی دی خو انصاف دې ورسره کړی دی نو د قیامت په ورځ به په حقوق العباد کې د ټولو نه اول تپوس د خاوند نه د ښځې متعلق کېږي د ښځې سره به ظلم نه کوي ښځه د خاوند سره د مټ د اړولو نه ده د خاوند د جواب نه ده هغه کمزوري ده دا نه چې دا ستا وینځه دا ستا نوکره ده په کور کې دا ستا د ژوند ملګری دی دې به ډېر خیال ساتي دې باندې به ستړي راځي دې باندې به تکلیفونه راځي دې ته به تسلي ورکوي الله ته مضبوط پیدا کړی هغه کمزوري پیدا کړې ده الله ته مضبوط دې له پیدا کړی چې دې کمزوري ښځې له ته تسلي ورکړي الله دې نه مضبوط نه پیدا کړی چې ته په دې ښځه باندې ظلم وکړي ظلم له نه پیدا کړی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دوو کمزورو متعلق د الله نه ویریږئ د دوی د حقونو ډېر خیال ساتئ یو ښځه او دویم یتیم د یتیم سره به ظلم نه کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله یتیم څوک په ژړا کې د الله عرش په ډکېدو شي او بیا فرشتو ته الله تبارک وتعالی فرمایي ای فرشتو لاړې شي ښکته ځمکې ته دا ماشوم چا په ژړا کو هغه یتیم چا په ژړا کو چې ماتې پلار اخیستی دی دا څوک ژړوي یتیم سره به ظلم نه کوي یتیم سره به خیرخواهي کوي څومره چې درنه کېږي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي په کورونو کې بهتر کور او غوره کور او بختور کور هغه دی په کوم کور کې چې د یتیم کفالت کېږي او د هغه خیال ساتلی کېږي دا ډېر بختور کور دی چې په کوم کور کې یتیم موجود دی او دا کور والا د هغه کفاله کوي ظلم ورسره نه کوي زیاتی ورسره نه کوي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په کورونو کې بدترین کور ناکاره کور بې برکته کور هغه کور دی چې په کوم کور کې د یتیم سره زیاتی کېږي او ظلم کېږي دا په مخ د ځمکه بد کور دی چې په کوم کور کې د یتیم سره زیاتی کېږي نو د یتیم به ډېر زیات خیال ساتي ځکه دا بې اثرې دی د ده څوک نشته دی د ده د رضا کولو هم څوک نشته دی چې په ژړا شي د ده د پخلا کولو هم څوک نشته نو د کمزورو خلکو په خپله معاشره کې ډېر خیال ساتئ ډېر خیال ساتئ د کمزورو سره ظلم مه کوئ کمزورو سره ظلم مه کوئ زیاتی مه کوئ الله پې ډېر خفه کېږي الله پې ډېر خفه کېږي د یتیمانانو د کونډو د غریبانانو د مسکینانو ډېر خیال ساتئ الله به درنه ډېر خوشحاله وي ځکه او په خپل مال کې د دې خلکو عیسه کوه
په خپل مال کې د یتیمانانو د کونډو د مسکینانو د دې حصه کوه. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د چا په مال کې چې د کمزورو حصه وي الله دغه مال چرته نه بندوي او نه ختموي. کوم مال کې چې د نورو خلکو حصه وي الله چرته دغه مال په دې انسان نه بندوي. ځکه دومره د یو انسان د برکت به الله تعالی دا مال درکوي. په خپل مال کې د غریبانانو د یتیمانانو د کونډو د دې خلکو ډیر خیال ساتئ. ډیر خیال ساتئ. سوچ وکړه که نه ځان ته لږ سوچ وکړه. ځان ته لږ سوچ وکړه. 2 ورځو له بیمار شي یا چېرته لاړ شي د بچو در سره څومره فکر وي. څومره فکر در سره وي. لږ غونته بیمار شي دا سوچونه کوي یاره زما د بچو به څه کېږي. چېرته په مسافرۍ لاړ شي ټوله ورځ در سره دا سوچ کوي چې د وړو به څه شوي د ماشومانو به څه شوي. د کم ماشوم چې پلار نشته د هغه فکر دې کړی دی. هغه خو د سره پلار نشته دی. هغه به څومره ضروریات لري. هغه به کمې کمې خبرې ته حاجت نه لري خو څوک یې نشته دی. نو د یتیمانانو سره ظلم مه کوئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي 2 هلاکونکي څیزونه د دې نه ځان بچ کړئ. 2 څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي. نو چې نبی علیه السلام فرمایي چې انسان هلاکوي نو دا انسان په هلاکت کې خو شک نشته دی که نه. 2 څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي انسان تباه کوي د ایمان نه خلاصوي. نو نبی علیه السلام فرمایي د دې 2 نه ځان وساتئ. کم کم؟ یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الشرک بالله د الله سره شرک کول. دې نه ځان وساته. شرک ته هلاکوي چې شرک ته وکړو د ایمان نه خلاص شوي. هر څه کوونکی الله دی. د الله سره په دې کائناتو کې څوک شریکو نشته دی. په هیڅ شي کې ورسره شریک نشته. په هیڅ څیز کې ځان د شرک نه وساته. دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي والسحر جادو نه ځان وساته. جادو نه الله دا جادو انسان د ایمان نه خلاصوي. جادو انسان د څه نه خلاصوي؟ د ایمان نه خلاصوي. کوم انسان چې جادوګر ته لاړ او جادو یې پې وکړو ځان یې د ایمان نه خلاص کړو. د جادو نه ځان ساتئ. دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. د یو مسلمان د قتل نه ځان وساته ځکه مسلمان بې ګناه قتلول دا ځان اور د جهنم ته غورځول دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و یو مسلمان قتلول په الله دومره ګران دي دومره ګران دي چې دا 2 واړه ځمکې او دا 2 واړه اسمانونه دي تباه شي خو چې یو مسلمان قتل نشي. مسلمان قتل کول په الله دومره ګران دي. دارنګه سلورم نبی علیہ السلام فرمایي واکل الربا سود خوړل. سود دا انسان د ایمان نه خلاص. او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اکل مال الیتیم د یتیم مال خوړل. د یتیم مال خوړل ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي انما یاکلون فی بطونهم نارا. د یتیم مال خوړل دا ګیډې ته اور اچول دي. ځکه دا یتیم مال دی وخوړل د دې نتیجه دا چې ورته بسي. او شپږم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په غزا کې کافر ته شا ګرځول دا انسان د ایمان نه خلاصوي. اوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قذف المحصنات پاک دامن ښځو باندې تهمت لګول دا انسان د ایمان نه خلاصوي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. د زنانو د یو بل سره جنګ شي نو څومره تهمتونه په یو بل لګوي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دومره تهمتونه په یو بل لګوي. پاک دامنه ښځه به یې د هغې لمن به چا نه یې لیدلي دا ورته چې په کنځلو شروع کړي نو ته به وایې چې خدایه پاکه دا څه دي. یا زموږ خلک چې د یو بل سره 2 خبرې وکړي نو د مور او د خور کنځل کوي که نه کوي. ستا مور داسې او ستا خور داسې. د الله نه ویرېږه. د الله نه ویرېږه. د هغه مور پاک دامنه ښځه ده د هغه خور پاک دامنه ښځه ده تا پې تهمت ولګوو د الله نه یېرېږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په پاک دامن ښځو باندې تهمت لګول دا ځان هلاکول دي. ځان د ایمان نه خلاصول. نو په دې کې یو څه شی و د یتیم مال خوړل.
یتیم مال